سلامونه ملګرو جوړ په خیر په دوبۍ کې او په دوبۍ کې هم په داسې یو مهم ځای کې دلته اکثره اتمن تاسو په دې عکسونو کې ویډیوګانو کې لیدلی دی دا ځای دې ته برج العرب وایي د کشتۍ غوندې جوړ کړی دی هغه کشتۍ چې په دې سمندرونو کې منډې وهي او په باد باندې چلیږي دغسې شکل لري او دا ځای د تفریح دپاره ډېر مشهور دی تفریح دپاره خلک راځي د پښتونخوا عبید را سره دی عبید ستړی مشې جوړ په خیر مننه خیر اوسې سلامونه نیکې هیلې او دوبۍ ډېر ښایسته او سپاټ دی د وزټ لپاره د بزنس لپاره شاته تاسو به وینئ برج العرب هوټل دی بهر دی موږ دې وخت کې پام جمیرا کې یو پام جمیرا بیا دا ایکسپنسیو ځای دی ډېر ګرانه دی نو عموما پښتانو ته زموږ دا دغه دی چې کم پیسو والا دي ښه خپل بزنسونه لري هغوی خو بیا بهر ځي چکرې وهي وزټ کوي ځایونو ته خو بیا دلته زیاتره ځایونه دا دي لکه تاسو وینئ دا واکینګ ټریک دی نو دا فری دی دې باندې هېڅ مصرف نه راځي یا سایکلینګ ټریک دی هغه هم فری دی نو عموما پښتانو چې کوم لیبر طبقه ده هغوی دا دغه نه کوي چې آیا وزټ وکړي دوی ته عموما نو هغوی به وخت نه لري چې راشي که فری هم دی که مفت هم دی که نه وړیا دی خو بیا هم هغوی به نو وخت نه لري چې وخت نه یې څنګه راشي نه وخت دلته کې داسې دی چې یعنې د هفتې په ورځ او د اتوار په ورځ چوټي وي خو هغوی بیا هم تمام ورځ کورونو کې ناستي نو داسې ده چې لږ وخت ځان ته ورکول پکار دي دغه دپاره او پیسې پښتانه عموما پیسې ګټي او صرف کور ته لګي ځان باندې چې میاشت کې 100 درهمه مصرف کوي نو دا ډېر ښه دی نوي نوي ځایونه به ویني لږ نالج به ورسره راځي نور د دنیا د ژوند نه به خبر شي چې خلک څنګه ژوند کوي څنګه ژوند تېروي نو عموما پښتانه بهر نه وځي نو پکار دا دی چې دلته دوبۍ کې بلا فری ځایونه دي نو باید چې بهر راوځي پری انټري د هر ځای کې زیاتره ځایونه داسې دي چې خیر د پیسو ځایونو ته نشي تللی نو پکار ورته دا دی چې وزټ وکړي ملګرو وبښئ چې په دې ګرمۍ کې زه عادت نه یم د ګرمۍ سره که څه هم دا اوس د دې ملګرو لپاره دا ډېره عادي ده هېڅ ګرمي نه ده خو زه بیا هم ګرمۍ سره نه یم بلد او خولي را باندې راځي نو ما وبښئ د پښتنو خبره دی چې وکړه مالداره پښتانه هم شته څو به یې په سلو کې به څو وي و په سلو کې چې کوم دی 10% مالدار هم دي چې دلته خپله پراپرټي لري خپل بزنس لري رقم بزنسونه لري خو هغه پښتانه هم داسې دي داسې نه دي چې یعنې د وطن نه مالداره راغلي دي په هغې کې بیا وطن نه مالداره صرف 2% خلک دی باید نور چې کوم خلک راغلي دي هغوی دلته خپل بزنسونه سټارټ کړي د زیرو نه سټارټینګ اخیستی دی او په مخ کې تللی دي نو پښتانه چې دلته راشي نو هغوی ته نه صرف پردی ډیوټیګانې کوي نو هغوی ته پکار دی چې خپل بزنس شروع کړي او ژوند مخې ته بوځي او نور څه پکار دی پښتون سړی چې راځي دلته خو باید کمالونه ولري یو شی زده وي مثلا زده کړې کړي وي په کمپیوټر او په انګریزۍ او په دې کیسو پوه شي و د پښتنو غټ مشکل دا دی چې هنر نه لري هیڅ هنر نه لري نه تعلیم لري هیڅ ایجوکیشن نه لري نو باید چې پښتانه کو هر وطن ته ځي چې تعلیم ولري کم از کم چې 12 پاس خو یې چې هغه کو لیبر مې دلته کې اوس داسې دغه دی چې زیاتره بورډونه دي هغه نشي لوستلی ولې چې هغوی له 12 تعلیم کم از کم پکار دی چې هغه بورډ ولولي نو څه هنر ورسره چې هنر در سره تا ته جاب هم ایزي میلاویږي نوکری درته ښه په اسانه میلاویږي هر ځای کې درته اوپرې راتلی شي نور چې ستا تعلیم ښیي نور په ژوند به دې ښیي لکه دلته کې تاسو به ولیدل وختي چې روډ باندې لیبرو کار کوو نو دې سور نور کې ګرمي ده ډېره زیاته دا 45-46 سنټیګریډ ته رسي نو ډېر مشکل دی نو چې تعلیم وي هنر ورسره وي آفیسونو کې به نور څنګه چې انګریز خلک ناست وي هغوی خلکو نه موږ په څه کم نه یو نو باید چې موږ له پکار دی چې ښه هنر ولرو ښه تعلیم حاصل کړو چې زموږ ژوند مخې ته اسان شي بله پوښتنه دا ده چې د ما چې ولیدل دلته افغانان یا پښتانه د پښتونخوا ډېر سخت کارونه هم کوي او ډېر اوږده ساعتونه کار کوي مثلا په ورځ کې 12 ساعته کار کوي فکر نه کوي چې په خپل وطن کې که دا کارونه وکړي هلته به هم ګټه وکړي و بالکل ښایسته خبره ده عموما پښتانه دلته کې راشي سهار 6 بجې پاسي د شپې 8 بجې 10 بجې کور ته ځي بل په یو اوتاق کې 4-5 نفره پاتې کېږي یا د دې نه زیات هم پاتې کېږي محنت کوي خپل یو سټرګل یې شروع کړی خو که چېرې دا محنت دی په خپل وطن کې وکړو او
دغه دی نو نور به هم دی لږ ښه شي ژوند به یې ښه شي بل مهمه خبره دا ده چې د دوبۍ لیډرشپ ښه لیډرشپ دی وطن ښه دی ستا پیسې چې کوم دي تا ته پوره دا کېږي یعنی زمونږ وطنونه چې کوم دي هغه ګورنمنټ هم جوړې نه دي په دغه خاطر باندې او اخري خبره دا راته وکړه چې ولې خلک دوبۍ ته ډېر راځي څه کمال لري د دوبۍ څه کیسه ده دوبۍ داسې ده چې ټیکس نه لري بیګا موږ تاسو سره خبرې کړو چې دوبۍ باندې تا باندې ټیکس ډېر کم دی نور ژوند یې هم تا ته سهولتونه موجود دي هر رقم چې ته کوم رقم سهولتونه غواړې تا ته موجود دي په دغه خاطر باندې خلک راځي نن سبا یعنی پوره دنیا کې چې وګورې هر نفر پیسې ورکوي خو سهولت غواړي بیا دوبۍ ته چې ته راځې بزنس شروع کوې تا ته هر رقم سهولت موجود دی څه مشکل درته نه راځي او ډېر په اسانتیا باندې چې کوم دی ته بزنس شروع کولی شي نو په دغه وجه باندې دنیا نه خلک راځي او دوبۍ ته بزنس راوړي ډېره مننه عبیده نو لکه چې وامه اورېدل د عبید نه دوه درې خبرې ډېرې مهمې دي په دې وطن کې امنیت دی کراري ده او د خلکو دپاره د کار اسانتیاوې ډېرې دي خو د دې ترڅنګ د تعلیم خبره چې عبید وکړه دا ډېره مهمه ده په خپلو بچیانو تعلیم وکړئ په نارینهو او ښځینهو دواړو باندې تعلیم وکړئ ځکه بې تعلیمه سړی لکه ړوند داسې وي ما د یو چا سره خبرې کولې د هغه ویډیو به هم بیا در وښیم دی له افغانستان له خوست را روان دی او په ټکي نه پوهېږي نه یې انګریزي زده ده نه یې عربي زده ده یوازې پښتو یې زده ده خو تاسو خپله پوهېږئ چې دا کافي نه ده او آخري خبره په خپل وطن کې هم که داسې کارونه وکړئ لکه دلته په دې ګرمیو کې چې خلک ډېر کار کوي هلته هم ګټه کولی شئ په کار مه شرمېږئ کارونه زده کړې تعلیم دا ټول انسان ته په هره برخه کې په درد خوري روغ اوسئ